وی غیرت خپلې پیسې په انټرنیټ لګوي، مفلسه دی او د نورو خیرات ته ناست دی. با غیرت غیرت د مصرف په ځای عاید لري او پیسې خپلې ساتلی شي. سهار په خیر. تاسو د تنبلۍ اوج کې یاست او دا یعنې سپین ماموریت تاسو رسما بې غیرته بولي، ځکه خپل فیزیکي ځواک ته مو پاملرنه نه ده کړې. که چیرته په یوه میاشت کې خپل فیزیکي حالت ته رسیدګي ونه کړې او بیرته ورزش کول پیل نه کړې، نو ته به د هغه خلکو په ډله کې اوسې چې نه له ځان او نه له خپل ناموس دفاع کولی شي. نو یوازې 6 ساعته وخت لري چې خپله پریکړه وکړي. سپین ماموریت دې تباه شي. باید زر زر تمرین وکم چې له دې شرم بچ شم. زه نو اوس کلب ته راغلی یم، خو تمرین کول اسانه نه دي. درته استاد 3 ساعته لیکچرې درکوي. دلته د خلکو حالت څومره خرابه ده، د یو اندام هم جوړ نه دی. زه فکر کوم دا خلک ټول سپین ماموریت مجبوره کړي. کلب په رښتیا هم چې ویرونکی ځای دی او تمرین کول په اصل کې ځان ته سزا ورکول دي. هېڅوک هم له تمرین خوند نه اخلي، ځکه لاسونه دې سستي کوي، وجود دې په درد کېږي. سپین ماموریت دې ساري او موږ وینو چې ته کلب کې هم په ټیک ټاک لګیا یې. که داسې دوام ورکړې ستا تمرین معنا نه لري، نو بهتره ده چې پورته شي او خپلو تمریناتو ته دوام ورکړي. درد ته مه تسلیمیږه او چالاکه اوسه. ژوند سخت دی. نورو خلکو پرمختګ کړی، خو زه فکر نه کوم چې ښه اندام مو شم درلوده. شاید ناوخته شوی. ولې مې هیڅکله د خپل فیزیک د جوړولو اړوند فکر نه کوو؟ ولې مې هیڅکله د وجود جوړونې اړوند پلان نه نیوه؟ خلک ځواک ته کار کوي، ځانونه جوړوي او پرمختګ کوي. زه فکر کوم نورې وخت دی چې بدلون وکم، ځواکمن شم او ځان ثابت کم. نور نشم کولی بهانې وکم، نور نشم کولی خیال پلو وګورم. باید هر څه عملاً پیل کم. اصلي د تمرین ځای خدا ده. خیر که یې پیسې لږ ډېرې دي، خو خلک یې اخلاق لري. او ته د ده اندام ته ګوره، دوی څومره ښکلی اندام جوړ کړی. ولې مې هېڅکله د داسې خلکو سره ملګرتیا نه کوله؟ ولې تل د داسې ملګرو سره وم چې له ما بدتره ناکام او کمزوري وه؟ سر له نن غواړم داسې ځواکمن او بریالي ملګري ولرم. دا ښکلی ځای دی د تمرین کولو لپاره، او راته ویل شوي چې ښوونکی یم ځواکمن سړی دی. باید استاد ته ووایم چې نور له کمزورۍ ستړی شوی یم. زه نور غواړم ځواکمن اوسم. استاد راته وایي چې ځواکمنېدل په یوه ورځ نه کیږي. باید صبوره اوسم او پیل یې له منډو وکم، ځکه باید نفس مې قوي شي تر څو نور سګرټ ونه وهم. ما غوښتل له پرمختللو ماشینونو پیل وکم، خو ښوونکی مې ویل چې باید هر څه اصولي. زه باید ټولو ته ثابته کم چې څوک یم او څنګه خپل ژوند بدلولی شم. ځواکمن ملګري مې اوس د دې لامل شوي چې ځواکمن اوسم او له بې غیرتو کارونو لرې اوسم. داسې ملګري مې هره ورځ هڅوي چې ژوند مې بهتره او په ښه شکل سره بدل شي. کاش له اول مې دا کار کوه او له داسې ځواکمنو ملګرو سره مې ملګرتیا لرله. اوس راته خلک احترام لري، ځکه ټول پوهیږي چې بریالي او د ښه صفت خاوند ملګري لرم چې په ما یې اغېزه کړې.